چې لا سړی اودس کوي او نیت دی چې واړه ګناهونه الله ریجي او اودس ته کینې او دا غټ غټ ګناهونه هم ځان ته مخې ته کړي او د اړه کې ورسره خپیمان هم شي نو توبه د خپیمانتیا نوم دی نو چې داسې خپیمانه اودس کوي نو په دې اوبو به د الله واړه ګناهونه ریجي او په دې خپیمانتیا به د الله غټ غټ ګناهونه وریجي صحیح دین ازده کوئ کثرت الخطا الی المساجد چې څوک جمعات ته ډېر قدمونه علي الله د ګناهونه ریجي ښه نو جمعات ته ډېر ځئ کله اشراق باندې کوئ کله وابین باندې کوئ کله وایي نن بیروني ګشتې او کله وایي نن اندروني ګشتې او کله نن د مازدیګر د ناستې خبره ده خو چې مړه جمعات ته روان یم نو کثرت الخطا الی المساجد او نبی علیه السلام فرمایي چې څوک کم کس ووینئ چې ډېر جمعات ته ځي راځي نو فاشهدوا له بالایمان د دې سړي د ایماندارۍ ګواهي ورکړئ راپاڅئ دته مؤمن وایي مؤمن دا هر سړی جمعات ته ډېر نشي راتلی دا هر سړی په جمعات کې ډېر وخت نشي شته نو چې څوک ډېر ځي جمعات ته تاسو اینئ نو فاشهدوا له بالایمان او چې کم سړی جمعات آبادي و دی بیمار شي خبر یې جمعات کې ډېر وخت وباسي بیمار شي ملائکه وینه هغه پلان کې نشته نن خو نشته جمعات خوشی دی وی بیمار دی وی راځي چې تپوس له لاړ شو چې عیادت وکړو د جمعات آبادون کې چې بیمار شي نو ملائک د تپوس له راځي ښه دومره لوی مقام نبی کریم صلی الله علیه وسلم دور کې وزنانه وه د مسجد صفایي به یې کوله مونږ چې د مسجد صفایي چې څومره چېرته کمزورې کسي محله کې هغه ته یې وسپارو چې دا به دې کوي بس ښه خبره ده کښېنه ستا حاجت نشته ښه هغې به د جومات صفایي کوله وفات شوله نبی علیه السلام تپوس وکړه زنانه وی وفات شوې ده وی تاسو ګوره ما ته نه وي چې ما یې جنازه کړې وي بس وی مونږ دفن کړلو نبی علیه السلام ورته وی ځکه مې تپوس وکړو رأیتها فی الجنه ما په جنت کې ولیدله د مسجد هغې خدمت هغه جنت ته رسولې ده ښه څوک چې د جومات نه کڼ کې رالي او جیب کېږدي جومات صفا کوي الله د زړه د ګناهونو نه صفا کوي ښه نو کثرت الخطا الی المساجد جومات ته ډېر قدمونه علی شکر وباسئ چې یو جومات کې چېرته په خدامو کې او په خادمانو کې ښه د مسجد خدمت کوئ دریم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل دریم سیس کې هغه ګناهونه ریږي انتظار الصلاه بعد الصلاه چې سړی یو مونځ کړی او پته مناسي چې اوس په بل مونځ کله کېږي دا یو مانځه نه واله او بل مانځه په خدا څوک کولی هم نشي ښه دا ډېر خوش قسمته خلک چې په جومات کې ناست تاسو به 2 منټه مخکې راشئ او 3 پیرې لکه مولي صاحب قرآن هغې ټیم پې واوړئ دا دغې سړي ته دا اجر نه میلاویږي ښه چې 2 منټه مخکې راشي او ګړی ته نیغ نیغ ګوري او په دې تمه چې منټ کله وړي چې زر په دې مصله ورتوغندی کېږم چې دا مونځ کومه دا ورته لویه فتح ښکاري چې دا مونځ وکړي او امام نه لکه دا دغې سړي ته دا اجر نه میلاویږي ښه چې دی مخکې راغلی دی مانځه ته 5 منټه پاتې دی او دی په جومات کې غلی ناست دی دی چې انتظار د مونځ کوي دله الله دومره اجر ورکوي لکه دی چې په مانځه باندې ولاړ دی دی په مونځ باندې ولاړ الله دومره لوی اجر دی بنده له ورکوي انتظار الصلاه بعد الصلاه او عجیبه د کمال خبره ده جومات کې ډېر وخت وباسئ دا فضیلت بل ځای شته دی نه ښه دا کور چې د منځونو عادت دی او دا کور منځونه کوي دا دی د جومات خوند نه دی اغوست چې کله مسجد کې سړی منځ کوي او داسې غلی ناست دی خبرې هم نه کوي ذکر هم نه کوي تلاوت هسې ځان له غلی ناست دی غلی چپ چاپ ناست دی نه یې په ذکر سمې راځي او نه یې په تلاوت سمې راځي نو که په تلاوت دې هم سمې نه راځي او په ذکر دې هم سمې نه راځي نو هسې کښېنه په جومات کې خو خبرې به نه کوي دنیوي او خیال به کوي چې اوداسه کې دا پکې شرط دی چې څوک په جومات کې په اوداسه کې ناست نه تلاوت کې او نه ذکر کوي یو فرشته راشي وایي یا الله په در رحم وکړي او خدایه د ده ګناهونه معاف کړي نو یو مونږ ځان ته دعاګانې کوو یو ملائک ده ته دعاګانې کوي ښه چې مانځه کې سړی په اوداسه کې ناست نو په دې 3 خبرو الله ګناهونه ریږي نو د نبی علیه السلام نه بل تپوس وشو وی په دې جنت کې به لویه مرتبه څنګه حاصلوم موږ دنیا کې لویه مرتبه غواړو که نه د الله حبیبه چې جنت کې الله یو عالیشان محل راکړي یو لویه مرتبه الله راکړي موږ وایو خدای جنت راکړي نو ښه چې جنتي نو ښه دې دعا کې به ډېره مبالغه هم نه کوې ښه حدیثو کې ممانعت راغلی یو صحابي دعا کوله وی یا الله په جنت کې خي طرف ته او د سپینو زرو بنګله راکړي خي طرف ته او د سپینو زرو بنګله راکړي پلار یې منع کوي د داسې دعا نه نبی علیه السلام منع کړې ده ښه داسې دعاګانې به نه کوي دا راله راکړي او په دې ځای کې راله راکړي نه 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 الله ته به ځان داسې څه نانجاڼه غونته کړي ناپوه غونته خدایه چې ستا څه خوښي هغه راله راکړي الله په دې خوشحالي صحابي دعا کوله وی اللهم خلقتني مجانا ورزقتني مجانا فاغفر لي مجانا وی خدایا زه دې فری پیدا کړی ما اسې بیسه او خدایه فری رزق راکړي نو وی خدایه فری مې وبخه که نه اسې دې پیدا کړی ما اسې رزق راکړی خدایه ما اسې وبخه نو وایي خدایه ما له جنت راکړه خدایه جنت راکړه
نبی علیہ السلام د تپوس شوی جنت کې چې سړی مرتبه حاصلول غواړي نو دا به په څه حاصلېږي؟ نبی علیہ السلام ورته وی 3 کاره کوه الله به په جنت کې یو لویه مرتبه درکړي، لویه مرتبه په دنیا کې نه، په جنت کې به الله یو عالیشان مقام درکړي. وی کومه؟ وی اطعام الطعام، ډوډۍ ورکوه، ښه خلکو له څه ورکوه؟ ډوډۍ ورکوه، میلمستیا ډېره کوه، په غریبانانو باندې خوراک کوه، ځان سخي جوړ کړه. اطعام الطعام. بخیل سړی ګرانه ده چې په جنت کې مقام ومومي. نو ښه د شوم سړي کې شیطان ډیر کار نه کوي. شیطان وایي چې دله دا بوخل پوره دی، په ده کې ما ته کار ته ضرورت نشته. او دا جاهل سخي نه دی، په ده هر ټیم شیطان یریږي، وایي د ده دا سخاوت په دې سزای ته رسوي، نو د ده نګراني کوي. او د شوم سړي نګراني شیطان نه کوي، بس دله دا شومتوب پوره دی، دا به وله کار کوي. ښه نو سخاوت دا ډیر ښه صفت دی. ښه اطعام الطعام، ډوډۍ ورکول، خلکو له خوراک ورکول، میلمستیا ورکول. د دواړو جهانو سردار فرمایي چا چې یو میلمه ته بالغ کې خودو د اکرام پنیت، الله به دا سړی ضرور بخي، الله به ضرور بخي. نو اطعام الطعام، خوراک ورکول که جنت کې لویه مرتبه غواړي، دا شوم سړی نشي موندلی. ښه دویم امام الانبیاء ورته فرمایل افشاء السلام، سلام بخورئ. ښه کو څوک پیژني او که نه پیژني، خو السلام علیکم السلام علیکم. که جنت کې لویه مرتبه غواړي نو خوراک ورکوه، افشاء السلام، سلام خور کو، په خلقو سلامونه کوه، که پیژني او که نه پیژني، خو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، سلام ورچوه. درېیمه خبره امام الانبیاء ورته وی صلاة الليل، د شپې د تهجد منځ کول، والناس نیام، چې خلق دوی او ته په تهجد باندې ولاړې. ښه خوراک ورکول او دا سلام عام کول، سلام خورول، او د شپې د تهجد منځ کول، چې ټول خلق دوی او ته د تهجد په منځ باندې ولاړې. والناس نیام، چې خلق د ولاړې او ته ولاړې. الله اکبر، د الله سره په ناز و ریاض کې مشغوله، او د الله تبارک وتعالی سره په عبادت کې مشغول. بیا تینا تپوسو شو، وی دا الله حبیب دی جنت تبا دی دوزخ نه به بچ کیږو څنګه؟ جنت کې خودی مقام وموندو، که جنت کې مرتبه غواړي خوراک ورکوا، سلام عام کوا، او د شپې منځونه کوا. خو د الله حبیب د دې دوزخ نه به بچ کیږو څنګه چې دوزخ ته نزو؟ د دې څه عمل پکار دی؟ نبی علیہ السلام ورته 3 کاره کوه الله بری د دوزخ نه بچ کی. وی کم؟ وی یو د الله نه یره، په پټه او په ښکاره، په پټه په ښکاره، چې د الله نه یریږي. نو د مخلوق په مخ کې یریږي او چې ځان له ودرېږي نو بیا نه یریږي. نه، که د جهنم نه بچ کېږي نو خشیت الهي، د الله نه یریدل، فی السر والعلانیه، په پټه باندې ځان له په مجمع کې، د استاذ په مخ کې، د بیبي په مخ کې، ځان له په یو خوشي ځای کې. نو موږ د استاذ په مخ کې د ګناه د الله نه یریږو، د خلکو په مخ کې د الله نه یریږو، خو چې ځان له شنو بیا د الله نه یریږو. او دویم عمل نبی علیہ السلام ورته وی میانه روي کول، په غربت کې او په مالدارۍ کې، چې غریب شي نو صبر کوا، او چې مالدار شي نو د الله شکر ادا کا. نو بعضی چې غریب شي نو د الله نه ګیلی شروع کی، او بعضی چې مالدار شي نو د الله مقابله ته ودرېږي. نو بیا جنت دوزخ نه نشي بچ کېدی. که دوزخ نه بچ کېږي نو په غریبۍ کې به صبر کوي او په مالدارۍ کې به شکر ادا کوي. او دویم کار دا دی کنه چې د انصاف فیصله کوه، د غصې په حالت کې، د خوشحالۍ په حالت کې. نو موږ خوشحاله حالت کې فیصلې ښه کوو، خو چې غصه یو بیا سړی چاله مخ کې، بیا و چالندو ته نه ګورو، بیا جایز او ناجایز ته نه ګورو، غصې کې به فیصلې نه کوي. نو انصاف کول په حالت د غضب کې، په حالت د خوشحالۍ کې، هر ټیم کې به انصاف کوي. که خوشحالۍ به انصاف کوي، که غصه نو به انصاف کوي. نو موږ معمولی غصه یو، نو بیبي ورته وی مال هغه پیسې رانوړو چې دې پې راباندې کړي. نو جنت تریبیات لږ ګران دي. ښه انصاف کوي، د خوشحالۍ په حالت کې، د غصې په حالت کې. بل تپوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، په دې دریو خو به د جنت نه د دوزخ نه بچ کیږو. خدا کم شیزونه دي چې دا سړی په دې جهنم کې غورځي، په دې خو به بچ کیږو. خو چې د جهنم ته داخله غورځېږي د الله حبیبه، نو دا کم کارونه دي چې سړی په جهنم ته ځي. نبی علیه السلام ورته په هغې کې یو بخل دی، شومتوب. ښه شومان دي د جنت خوب نه ویني، بس په لنډو خزان سخیان کوي، په زور ځان سخیان کوي. حدیث مبارک کې راځي دا بخل نه دی، دا شومتوب، دا په دوزخ کې یوه ونه ولاړه ده او دنیا ته ترې څانګې راغلي دي. نو دې شوم سړي د جهنم د څانګو نه یوه څانګه نیولې ده، نو کوم ځای ته به رسي؟ او دا سخاوت چې دی دا په جنت کې یوه څانګه ده، دې پورې نښتې دی. نو سخي به جنت ته راکاږي او شوم به جهنم ته راکاږي. او تاسو خبر نه یې، پته درته شته دا شوم سړی چې دی دا د خلکو هم بدي شي که نه؟ دا حدیث دی. ښه وایي شوم د الله نه لرې دی،
دی شوم د الله نه او د خلق نم لري دی او د جنت نم لري دی ست نږدې دی قریب الی النار اور ته نږدې دی د خلق نه لري دی د الله نه لري دی د جنت نه لري دی دوزخ ته نږدې دی او سخی سړی خلق ته نږدې دی الله ته نږدې دی او جنت ته نږدې دی او بعید من النار د جهنم نه لري دی نو جهنم ته چې سړی ورځي نه هغه کړم سبب چې دی هغه بخل دی دویم خواهش پرستی چې ړه دې څه غواړي هغه کوي دین نه پیژني لکه نن سبا چې په دې ټیک ټاکو شروع شوی دقه ښکلی د جنت د دوزخ د تلو سبب دی خواهش پرستی چې ړه دې څه غواړي هغه کوي بس ړه درته وایي وجود بربنډول دا ښکلی کار دی چې بربنډوی ړه درته وایي کنځلې کوه جوي خواهش پرستی څوک چې په خواهش پسې رواني دی به جهنم ته الله ورځي د خواهش پرستی بل ځای شته دی نه نو دویم سبب امام الانبیاء فرمایل خواهش پرستی چې جهنم ته خلق زی یو سبب شومتوب دی دویم خواهش پرستی د خپل خواهشاتو پسې روان او دریم تکبر خازان لوی ګڼل او خلق کمزورې ګڼل الله دې رحم وکړي دې نه مون خدای بچ کینه دا ډیره مشکله ده چې دا په مونږ کې راشي نه خدای دې په مونږ کې پیدا کړي بس ځان لوی ګڼل ځان پورا ګڼل او بل د ځان نه کم ګڼل او کمزورې ګڼل او ځان پورا ګڼل په هر څه کې ځان اوچت ګڼل او بل سړی د ځان نه کوز ګڼل دې ته تکبر وایي جن دوزخ ته چې ځي نو یا به بخیل سړی ځي خواهش پرست به ځي او متکبر به ځي چې هغه کې تکبر وي چې ځان لوی ګڼي او بل سړی رکوټې ګڼي په هر صورت رب العالمین دې موږ له په دې ټولو د عمل کولو توفیق راکړي ښه خبره دا ده چې امام الانبیاء نه به ښکلي تپوسونه کېدل امام الانبیاء به ښکلي جوابونه ورکول کریم الله زموږ د ټولو نه رضا شي واخر دعوانا